کېدې ته نه هم نه ایسان دغه کمپیوټر کورس ده. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسې د فایل برخه لوستې وه که نه چې فایل څه شي ویلو. کمپیوټر دا برخه مو ویلې وه که دا هم نه ویلې. که کمپیوټر کې څه شی دي پروپرټیز کې د کمپیوټر معلومات راځي مشخصات له دې ځای هم راځي له نور برخو چې مو ویلو له نور هم راځي. 8 GB ریم لري 4 شپېته بیټه اپریټینګ سیسټم ده. دا معلومات صحیح ده. نور دلته رینیم ده اوپن ده. اوپن څه شی وایي خلاصول. هر څه چې انتخاب کوي هماغه خلاصېږي له دې چې کلک ورباندې وکړي خلاصېږي. دا به بېرته شاته لاړ بل رینیم څه ته وایي نوم تغییر اول که نه یو نیم ده یو رینیم دې ته وایي چې هغه مخکینی نوم یې ته بدل کړي. دلته چې کلک وکړې هغه نوم یې بدل کړي. اوس لوکل ډیسک لیکلی هر څه چې لیکي تاسو کوئ. شارټکټ یې څه شی دی F2 ده. F2 چې ووهي بیا دا کېږي. که د F2 کار ونه کړو FN ورسره ونیسئ. FN او F2 چې ووهي بیا دا کار کوي. مستقیم راځي نوم یې بدل کړي. بل دغه اکسس میډیا دا مپ نیټورک دی. دا ټول چې دی نیټورک مربوط کېږي. په دغه طریقه تاسو کولی شئ چې یو لاسپیکر سره وصل شئ له یو نیټورک سره وصل شئ کمپیوټر هم وصل شي. ډېر بخښنه پوهاند درس د FN دلته به FN نشاته به کې که نه دلته نه یو بټن د FN صحیح ده صحیح ده فنکشن کی وایي بالکل صحیح فنکشن کی. که یو پروګرام انسټال کوئ دلته راسئ چې انسټال ووهئ انسټال کېږي. مساهمت خو نه کېږي. دلته وګورئ تاسو ټول پروګرامونه ټول دلته تیار شته. اوس مثال کوم چې زه غواړم چې انسټال یې کړم دا چې ډیلیټ کړئ ټول انسټال کېږي. ټول پروګرامونه چې انسټالوئ که غواړئ چې بېرته یې ډیلیټ کړئ بیا داسې ډیلیټ کېږي. مثلا دا ډي آر ته وایي دا مې انسټال کړی دا چې زه دا انسټال هم ډیلیټ کېږي. دا C++ ده دا چې زه انسټال هم دا ډیلیټ کېږي. دغه له دې ځای کېږي. سیسټم پروپرټیز دي دا موږ تاسې ویلي وو دا برخه مو ویلې یاري وګورئ که نه ډسپلی چې وه ساوند و نوټیفیکیشن او فوکس اساس په دا شان بل مانیج ده. مانیج موږ تاسې ویلی یو ورځ مکمل مانیج باندې تېره کړې. بیا پرونه مې ورته تشریح څه دلته تاسو بل ویو ده. په ویو کې دغه برخه ته نویګیشن پین وایي. دا برخه نویګیشن پین ده. که دا برخه بیخي نه غواړئ دلته کلیک کړئ دا ډیلیټېږي. دا وګورئ دغه برخه چې تاسو کمپیوټر کې راځي که نه غواړئ بیا دا که غواړئ بیا دا وکړئ. اوس ایکسپانډ ټو اوپن فولډر به کله چې زه یو فولډر خلاص کړم هغه نور هم خلاص کړه راته. دا به زه اوکې کړم زه وګورئ دلته راځم مثلا دا فولډر خلاصوم که نه اوس د هغه فولډر یې دلته ټول راته خلاص کړو. د هغه په منځ کې څه نور شیان دي هغه هم راته خلاص کړو. بیا چې بل فولډر منځ کې داخل شئ د هغه په منځ کې څه شی دي هغه ټول صحیح دی. که دا دغه کار نه غواړئ بیا هغه دا برخه غیر فعاله کړئ. دا دویمه برخه چې غیر فعاله کړئ بیا چې فولډر خلاصوئ بیا هغه نه هغه کېږي نور فولډرونه نه خلاصېږي. بل شو آل فولډرز دلته ډېر فولډرونه دي. دا به زه یې بند کړم ورته نسته ورته راسو چې هماغه بعض فولډرونه اندازه کړم. اوس دلته فولډرونه ډېر دي که نه راسئ ویو ته. که فولډرونه غواړئ چې کم سي دا غیر فعاله کړئ فولډرونه کموي. اوس وګورئ فولډرونه کم سي. که غواړئ چې ډېر سي بېرته هماغه شو فولډر چې کلیک کړئ بیا ټول راولي. بل دلته لیکلي لایبرري که نه اوس خو لایبرري نشته دلته کلیک وکړئ شو لایبرري. دلته لایبرري چې لیکلي ډاکومنټ میوزیک دا شی اوس وګورئ دلته یوه بله برخه اضافه شوه. که دا غواړئ پرېږدئ که نه یې غواړئ دغه څه وګورئ هغه لایبرري بېرته ډیلیټ کړئ. بل دلته وګورئ پریویو پین ورته وایي. د برخه پریویو کې څه شی کېږي پریویو کې عکسونه او بعض شیان معلومېږي. وګورئ زه دلته راشم آل پکچرز دا ویو کې بعض عکسونه دي وګورئ تاسې
په پریویو پین کې چې کلک باندې وکړي ښکارېږي دا وګوره هر څه چې کلک کوي دلته معلومه که دا برخه نه غواړې بیا څه بل ډیټیل پین ده چې کلک ورباندې وکړي معلومات درکوي معلومات درکوي چې دا څومره معلومات یې اړتیا بل دغه دلته ایکانونه غټېږي وکني زه به دا پریویو درته فعاله کړم اوس به راسم هغه بل ویو دا ایکانونه غټېږي ډېرې تاسو وګورئ هر کوم ترقم چې خوښېږي هماغه دا ټول د یو لپاره دا هر ځای چې ولاړ شي همدغه عملي کېږي ویو هر ایکان چې انتخاب کړئ ایکانونه کمیږي کوچني کېږي او غټېږي دلته نور دا باندې پوه شوئ بل سورت چې ته وایي ترتیبېدا ته وایي په څه باندې ترتیب شي ټایپ باندې په مثلا په نیم باندې هر شي ترتیبوي هماغه باندې ټول ویډیوګانې هر شي چې همدې باندې ترتیبوي بل ګروپ ده ګروپ دې ته وایي چې د هر شي برخه جلا کړي اوس مثال دا ډرایوونه جلا کړي فولډرونه جلا کړي دلته لیکلي وګورئ فولډر دلته لیکلي ډیوایسز اینډ ډرایوز دغه فولډرونه په څه باندې جلا کړي دلته په نیم باندې اوس وګورئ دا صفر تر نه دا A تر H پورې دلته دا I تر P پورې دلته ده په حروف ترتیب کړي که دا بیخي نه غواړئ بیا دلته نن انتخاب کړئ چې نن انتخاب کړي بېرته فارمټ بل دلته لیکلي اډ کالم په اډ کالم کې څه کېږي اوس دلته وګورئ ډیټ موډیفای لیکلي ټایپ لیکلي سایز لیکلي که دې تر څنګ بل شی هم غواړئ بیا دلته انتخاب کړئ اوس بل که څه شی غواړئ مثلا ډیټ موډیفاید نه غواړئ که نه دا اوکې کړئ هغه ډیټ ورته کېږي مثلا ټایپینګ نه غواړئ دا ټایپینګ نه کېږي که بیرته څه شی اضافه کوئ بیرته بیا معلومات راځي بل سایز دا سایز یې برابروي لکه دا اوس لږ غټ و که نه اوس چې کلک هم کلک سم بل کله چې تاسو یو څه شی انتخابوئ مثلا د عکسونو شیان دي که نه دلته لیفټ کلیک ونیسئ لیفټ کلیک تاسو چې کلیک هر شی انتخابوئ اوس زه غواړم چې مثلا دا عکس هم انتخاب کړم بیا دې تر څنګ کنټرول ورسره نیسئ دا کنټرول بټن چې ده اوس وګورئ هر شی انتخابولی شئ خپل دا ټول شیان انتخابولی شئ د بعضې خلکو دا طریقه نه خوښېږي بیا هغه دلته راسي دلته چیک باکس ورته هغه دې فعاله کوي ویو دلته لیکلي آیټم چیک باکس بیا دا فعاله کوي دا هم ډېر وګورئ که خوښ هم څه بیا فعاله کوي دا څرنګه ده اوس وګورئ دلته یو چیک باکس فعاله شو څه شی چې غواړئ دلته داسې انتخابوئ خپل په خوښه باندې انتخابوئ وګوره دا انتخابوئ دا حاجت کنټرول یې شته بل دلته لیکلي فایل نیم ان ایکسټنشن ایکسټنشن یې څه شته ویلو یو سوال مطلب مثلا هر کې چیک باکس انتخابېده که نه که چېرې ته کنټرول ای کې ټول بیا د دوه درې تونه غواړي مثلا کوم دغه پرې کلیک یې هغه چې وباسي بېرته اوس وګوره دا فعاله صحیح ده کنټرول ای شو ټول فعاله اوس زه دغه CIT نه غواړم اوس هماغه باید فعاله چیک باکس که بیا نه کنټرول باندې کېږي کنټرول باندې کېږي صحیح ده دا به زه ورته لرې کړم بل دلته لیکلي فایل نیم ایکسټنشن نیم یې څه شته ویلو نوم خو هماغه د فایل نوم ته وایي ایکسټنشن هماغه ټایپ ته یې وایي چې په هغه باندې هغه پروګرام خلاصېږي که نه که مثال MP3 که موزیک خلاصېږي که MP4 یې ویډیو یې خلاصوي درته که PDF یې PDF کې خلاصېږي دته ایکسټنشن وایي که نه د ایکسټنشن ما تاسو یو ترقم درته کړی و چې دا خپل بدل کړئ بیا څوک تاسو یو فایل نه شي پیدا کولی که ایکسټنشن یې نه غواړئ دغه اوکې کړئ ایکسټنشن یې پټېږي اوس دلته لیکلي PDF که نه اوس وګورئ دا ورځ که غواړئ د ویډیو سره د هر چا سره به خپل معلومات راځي دلته به لاندې راسي وګورئ دلته DOC راغلی TXT راغلی DOCV راغلی د هر چا سره خپل په طریقه باندې راغلی دلته اوکې کړئ دا وګورئ AVI د ویډیو فارمټونه دي هر څه که هغه نه غواړئ بیا دغه برخه هایډ کول خو مو زده کړي که نه چې څرنګه یو ویډیو هایډ کړو دلته انتخاب کړئ هایډن دلته رایټ کلیک باندې وکړئ دلته پراپرټیز ته لاړ شئ هایډن انتخاب کړئ هایډن اوکې هغه پټېږي دا اوس ځکه معلومېږي چې دلته کلر آپشن کې یو برخه ده هغه فعاله دغه برخه چې غیر فعاله کړئ هغه ورکېږي هغه یوه ویډیو چې دا اوس هایډ کړه هماغه هایډېږي موږ تاسې ریفریش ویلی یو که نه ریفریش دې په خاطر چې یو کار چې موږ کړی نه یې شوی بیا ریفریش کېږي اوس دا
هغه ویډیو پټه شوه که نه وه پټه شوې چې ریفریش کې خپله پټېږي په هایډ باندې پوه شوې هر فایل چې بیرته ایسته کوي څه رقم کیبورډ ته هارډ نه ایسته او دلته اوس راسه آپشن ته به راسئ ویو ته شو هایډل فایل اپلای اوکې چې بیرته اوکې کې بیرته راځي دغه ویډیو چې ما هایډ کړې اوس به ریفریش کړو چې اوس هغه بیرته راغله دا دویمه چې وګورئ څه ښه ده بیرته بیا رایټ کلیک باندې وکړئ هغه هایډن ورڅخه لري پروپرټیز دغه هایډن چې ورڅخه لري کې دلته بیرته خیرتوب نه ایسته کېږي اوس له هایډن لري بل آپشن ده دغه د فولډرونو مکمل معلومات دلته کنټرولېږي لکه هر فولډر دلته ډېرې خبرې دي زه ټول تشریح کوم خو تاسو لپاره څه شی مهم هغه جن زده کړئ صحیح ده ضرور نه ده چې ټول زده کړئ وایي ګورئ څه شی چې ضرور و هماغه زده کړئ څه شی چې ضرور نه و دلته هغه خیر که ځای نه کړئ ضرور نه ده دلته لیکلي کویک اکسس دس پی سي که کویک اکسس اوس به زه اول کویک اکسس انتخاب کړم اپلای اوکې کله چې اوس دلته راسم دغه برخه دا باید ټول بند کړم په دې چې کلیک وکړم تاسو وګورئ دلته یوه برخه راځي دې ته وایي کویک اکسس وایي دلته په دې کې فریکونټ فایلونه دي او دا ډرایوونه ټول شته نشته دا یو طریقه ده که وینډوز کې او ای وهي هغه هم راځي دلته دا وګورئ دغه برخه راغله که نه که داسې طریقه باندې نه غواړئ بیا دلته راسئ فولډر آپشن کویک اکسس ما انتخاب او دس پی سي انتخاب بیا دا چې د ښه ده زه خپله له دې څخه اوس څه شی کېږي کله چې په دې کلیک وکړئ اوس دغه برخه راځي درته مخکې خوا ته بله برخه راغلې وه اوس دا برخه راځي وینډوز ای چې ووهئ په هغې کې هم دا برخه راځي دا برخه راځي دغه صحیح شوه بل دلته لیکلي اوپن ایچ فولډر ان د سیم وینډو هر فولډر چې خلاص کو په یوه وینډو کې خلاصېږي دلته چې کلیک کوئ همدغه یوه وینډو د ټول شان په یوې دانې کې خلاصېږي که دا بدلوئ بیا دلته راسئ فولډر آپشن open each folder in new window its own window دلته چې کلیک وکړئ چې کېږي زه چې هر فولډر خلاصوم هغه ځان سره بل فولډر هم خلاصوي وګورئ نوي سفر سره خلاصېږي اتومات بیا چې دلته راسئ وګورئ چې څومره صفحې خلاص شوي هره برخه جلا جلا صفحې خلاصېږي دلته راسه view که دا فعاله یي په ټول په یو کې خلاصېږي که دا فعاله یي هر شی چې خلاصوي هغه جلا جلا وینډوز ته خلاصوي دا به زه فعاله کړم اوس چې هر شی موږ خلاصوو په ډبل کلیک خلاصېږي که نه زه مثلا دس پي سي ته راغلم یو کلیک ورکړم انتخابېږي په بل کلیک باندې خلاصېږي که غواړئ چې دا په یو کلیک باندې کار وکړي بیا راسئ دلته لیکلي سنګل کلیک چې انتخاب کوئ یو کلیک باندې هر شی په یو کلیک باندې اوکې کوئ اوس وګورئ یو کلیک چې وکړئ کار کوي یو کلیک وکړئ خلاصېږي که ویډیو پلی کوئ ټول شیان هم یو کلیک یو کلیک هو اوس مای بوک ده په دې چې زه کلیک وکړم په یو کلیک باندې خلاصېږي دې لاندې داسې یو خط هم راغلی که نه که دا خط نه غواړئ بیا دلته راسئ دا خط دویم انتخاب اوس به خط هغه وخت ته راځي چې تاسو ماوس واروئ اوس وګورئ دا خط یې نه دي بدلې شوي که نه اوس چې دا ریفریش کړو هغه خط یې ورکېږي ریفریش همداسې جوړ لپاره بدل سم اوس چې فلش چې ماوس واروړئ خط لاندې راځي چې ماوس نه یې بیا نه راځي چې ماوس واروړئ که نه د اکسل لاندې یو خط راځي چې دا لرې کړئ بیرته خط نه اوس هم سنګل کلیک ده چې یو کلیک ورباندې وکړئ خلاصېږي هر فولډر یا شی په یو کلیک باندې دلته به راسو بیا دا به ډبل کلیک کوي که نه څنګه کلیک په دې خاطر ښه نه ده بعضې وخت به تا پام نه وي لاس به لګېدلی ویډیو به یو څه شي به خلاصېږي ډبل کلیک تر څو چې ښه مطمئن نه وي څوک یو کار به نه کوي په ډبل کلیک چې کوي یو وارې خو باید ښه مطمئن وي که نه یو وارې کلیک کېږي بیا خلاصېږي څنګه کلیک که ما د لاس هم ولګېږي هغه به خلاصېږي نور بل دلته لیکلي کله چې کویک اکسس خلاصېږي دا اوس مخکې چې خلاص کړی هغه کې ریسنټلی فولډر او فریکوینټلی ریسنټلی هغه فایلونه دي چې تاسو په اخر ور اکسس کړي فریکوینټلی هغه فایلونه دي چې تاسو ډېر استفاده کوئ هغه ته فریکوینټلی وایي هغه ورسره یي که نه یي زه به یې فعاله پرېږدم اوکې به کړم
دلته به راسو دس پیسې چې ده دس پیسې لږ کویک اکسس منتخب کړو دا د کویک اکسس لپاره اوکې اوکې اوس به کله چې دلته کلیک کوئ دلته چې کلیک وکړئ دا بټن بند کړو دلته چې تاسو کلیک وکړئ څه شی کېږي اوس د سپیسي نه خلاصېږي دا برخه خلاصېږي په دې کې څو رقم فولډر دي دوه رقمه یو فریکوینټلی ده یو ریسنټ خپل استاد دغه دی مثلا سی ډرایو یا ډي ډرایو چې خپل د موبایل کې چې دی هغه خلاصوي هغه مې له دې کې دغه چیرته دی استاد د سی ټي د شان دغه چارج دی امغه مستقیمه مونته دی ریسنټ فولډر یعنی خپل د فایلو من نه خلاصي اوس ور امغه د مستقیم خلاصوي وګور مستقیم دا وګوره په ډي ډرایو کې ده صحیح دلته دوه رقم دي کنه فریکوینټلی دا یو ریسنټ کدا بیا نه غواړئ به دلته راسئ دا غیر فعاله کوي بیا دا د خالي کوي دا به زه اوس فعاله کړم د سپیسي چې فعاله کوي هماغه د سپیسي بیا راځي که نه اوس چې کلیک کوي دا بند کړه اوس وګورئ دا د سپیسي برخه راځي وګورئ دا ښه دغه برخه ده یو ډېر لمونځ وکړه صحیح که دا برخه مو ویله اوس به راسو ویو ته په ویو کې ډېرې برخې دي صحیح ده زه یې ټولې تشریح کوم خو څه شی چې تاسو لپاره ضرور هماغه جملې زده کړئ صحیح ده که رابس دلته ویو ته آپشن اول دلته لیکلي why always show icons never thumbnail icon خو پوهېږي که نه icon همغه علامې ته ویل کېږي اوس دا د عکس icon ده thumbnail ورته وایي دلته که غواړئ چې له دې څخه icon جوړ کړئ دا به ښه فعاله کوي د عکس نه درته معلومېږي وګورئ داسې کېږي عکسونه داسې کېږي بیا که دا غواړئ چې ټول کمپیوټر کې عملي شي دا اپلای ټول فولډر دا انتخاب کړئ یا ټول عکسونه به هم داسې تر څو چې عکس څوک خلاص نه کړي تر هغو پورې نشي لیدلی دا به داسې باندې چې کلیک یې کړي بیا خلاصېږي دا زه اوس کلیک کړم اوپن په اوپن باندې خلاصېږي خو دا کمپیوټر اوس دلته به خلاص کړي دا وګوره دا عکسونه یې به خلاص کړي داسې خلاصېږي نه همداسې نمایش شي که غواړئ چې عادي حالت کې معلوم شي بیا دا بېرته راسئ کلیک یې کړئ اپلای دا چې اوس اوکې کوي بېرته عکسونه ته معلوم بل always show menus که نه ویا رخصت menyu ښکاره کوي تاسو کله کنټرول پینل ته راشئ دلته یو څو menüګانې دي په وینډوز 7 کې څه دي بل ځای کې دي دلته menyu اوس نشته که نه که غواړئ چې راسئ بیا بېرته څه شته راسئ دلته اوس دا چې فعاله کړئ always show menus چې اوکې کوي اوس چې کنټرول پینل ته راسئ دلته څه menüګانې درپسې وي دا هماغه لپاره ده ډسپلی فایل آیکن آن thumbnail کله چې ویډیو راولئ د ویډیو تر څنګ یو آیکن هم راځي که هغه غواړئ دا برخه دا آیکنونه به غټ کړو ویو اوس وګورئ دلته داسې علامه ده که نه دا ویډیو څنګ ته داسې یو علامه ده که د علامې نه غواړئ بیا غیر فعاله کړئ ویو ډسپلی ده چې اوس یې اوکې کړئ هماغه علامه ورکېږي اوس وګورئ که هغه علامه سره غواړئ بیا دا ورکړئ دا دغه علامه ده د پلیر علامه ده که نه د پلیر علامه ده اوس څه شي چې په مثال بل پلیر کې خلاصېږي هغه بل پلیر راولي دلته وګورئ دا بل پلیر کې دي وګورئ اوس خو علامه نشته سره خو چې راولئ علامه راځي سره display file size information and tips کله چې ماوس ته راولئ خپل معلومات درکوي ته وګورئ چې ماوس پرېږدئ تاسو معلومات درکوي چې د ویډیو وګورئ ټول نوم یې لیکلی ټول شامل کړئ کله چې دلته پوینټر راوړئ هر چې پوینټر راوړئ هماغه معلومات درکوي که دا معلومات کموئ بیا دلته
view display دا غیر فعال کې معلومات وسنه display full path in the title bar کوم برخه ته ویلو دا برخه ته کدا اوکې کوي به تاسو هر چې د مغ ادرس هم درته وایي دا اوکې کوي اوس وګورئ موږ په کوم ځای کې یو په پایتان ډي ډرایو کې یو پایتان هر چې زه هغه ټول معلومات ورکوم اوس چې دلته راسو اوس ته وګورئ ډي پایتان پای هر چې زه هغه فولډر معلومات تاسو ورته وایي کدا معلومات بیا نه غواړئ بیا دلته راسئ view دا برخه لري کړي څخه هغه معلومات تاسو نه درکړي دا نه مستقیم بعض معلومات چې لیکي خو ادرس نه درته وایي اوس شته اوس وګورئ هغه برخه لري دا نه فولډر نه پکې لیکل view دا خو د موږ لپاره و چې یو څه شي چاټ کړي هغه ښکاره کړي ته که نه یو څه شي چې هایډ کړي که غواړي چې ویې دا پرېږدئ که غواړي چې پټ شي بیا دغه مخکې هم کار کوي دا ویډیو چې مې هایډ کړي لا دې ځای نه پیدا کوي بل دغه برخه چې دا هایډ امپټي ډرایوز کله چې کوم ډرایو هم خالي وي هغه که غواړي چې پټ کړي د ما دواړه ډرایوونه ډک دي که نه دا وګورئ دا ډک دي دواړه که کوم دانه پکې خالي غواړي چې پټ شي بیا همغه برخه فعاله کړي کوم ډرایو هم چې خالي هغه به نه ښکارېږي hide extension for unknown file types extension باندې خو شو لکه دلته چې extension که غواړي چې راسي دا برخه ورڅخه لرې کړي اوس hide extension hide که دا فعاله کړئ بیا extension هم راځي hide the folder merge complex هغه extension یې راته مثلا .pdf بل دلته لیکلي hide folders merge complex merge دې ته وایي کله چې تاسو د یو فولډر په بل فولډر کاپي کوئ دې ته merge وایي خو نومان یې یو رقمي اوس hide که hide یې له تاسو څخه پوښتنه نه کوي خپله یې مستقیم کاپي کوي زه به دلته یو فولډر جوړ کړم کنټرول شفټ ان یو فولډر جوړ شوی ده دلته یو بل فولډر جوړم کنټرول شفټ ان دلته لیکم چې نمبر صحیح ده یو فولډر مې جوړ کړم دا نمبر د دې راځم د په منځ کې بل فولډر جوړم کنټرول شفټ ان NUN اوس کله چې دوه فولډرونه کاپي کوئ په یو بل باندې له موږ پوښتنه نه کوي اوس دا فولډر دی صحیح ده په هغه کې مې همداسې یو بل فولډر هم شته چې دا اوس کاپي کوئ له موږ هېڅ پوښتنه نه کوي که غواړئ چې پوښتنه وکړئ چې هلته خو یو بل فولډر هم همداسې بیا راسئ همدغه برخه فعاله کړئ view folder option view دلته لیکلي hide folder merge conflicts دا چې غیر فعاله کوي بیا کله دوه فولډر مساوي راسي له تاسو څخه پوښتنه کوي وایي دا مساوي راسي اوس وګورئ کنټرول شفټ ان نمبر تلاش کې بیا همداسې موضوع شته هغه اپلای ټول فولډر انتخاب کړئ ټول یو کې دا اوس وګورئ کوم فولډر کې موږ تاسې دا پنځم کې اوس چې دا کاپي کوو موږ ته یاري وایي وګورئ وایي دلته یو بل فولډر همداسې شته اوس د هغه په ځای باندې دا کاپي شي سره راسي که یاس انتخاب کړئ دا د هغه په ځای کاپي کېږي که دغه برخه غیر فعاله وي او هغه ډیلیټ که بیا نو انتخاب کړئ هماغه پاتې کېږي دا باندې که نوم هماغه نوم فولډر یې کله کې ډېر مواد دي دا اضافه کې د نوم خاطر ټول مواد ډیلیټوي که همداسې عادي حالت کې پرېږدئ دواړه مکس صحیح درته که عادي نه وي بیا هغه ټول ډیلیټېږي دا دي یو بل خبره هایډ پروټیکټ وینډوز باندې خو پوهېږي چې دا وینډوز ده که نه وینډوز خو پوهېږم چې وینډوز کله چې انسټال کړي هغه سره ډېر فایلونه نور انسټالېږي تر اوسه لیدلي هم دي هغه فایلونه تاسو هغه فایلونه تر اوسه نه دي لیدلي که کله چې وینډوز انسټال کړي دلته ډېر فولډرونه دي خو هغه فایلونه تر اوسه تاسو نه دي لیدلي که غواړئ چې هغه فایلونه وګورئ دلته راسئ view دلته لیکلي hide protected دا ټول hide دي اوس پټ دي دا به غیر فعاله کوي اوس بیا هم تاسو ته وایي دا ما همداسې پټ ښه دي موږ ورته وایو چې نه یس اپلای اوس وګورئ دلته د وینډوز فایلونه پیدا کېږي د وینډوز فایلونه دغه دي یو دا ده دغه فایلونه دي که غواړئ چې چا وینډوز خراب کړي صحیح ده دغه فایلونه څخه ډیلیټ کړي ټول وینډوز خرابېږي همدغه طریقه باندې راځي بیرته همدې طریقه پټېږي بیرته راځي که چا دا لا خاطر پټ کړي چې لا خپله پکې خراب یې نه کوي لا یې څوک څخه ډیلیټ نه کړي لا یې کوم ویډیوز خراب نه کړي
ټول مکمل وینډوز کوډ دلته کړل دا وګورئ دا درې استاد دا کله چې په یو بل کې واچي مثلا وینرار کې واچي نه دا خو کته لدی زائد مر بدل کو بیا هم خرابېږي او که زائد بدل کو بیا هم وینډوز نه پیدا کوي وینډوز لامدې ځای ته نه پیدا کولی شي که دا دې بیخي ډیلیټ کړو بیا د وینډوز بیخي کار دا اوس په دې حالت کې هایډ دي ځکه چې خلک په دې کې د تغیرات څخه راغلي دا داسې نه چې څوک نه پوهېږي هغه ډیلیټ نه کېږي هغه وایي چې وایروس یې ډیلیټ کړي دي او دغه ځای چې بېرته هایډ لیکلي دا چې اپلای کړي بېرته بل لانچ فولډر وینډو ان سپریټ پروسس دا چې وکې کوي هر وینډو په جلا پروسس کې خلاصېږي اوس مثال دلته راغلم بیا دلته راسئ هغه پروسسونه وګورئ که نه دلته راسئ ټسک منیجر تاسو پروسس ویلي وو که نه دلته پروسسونه دلته لیکلي پروسس بیا دلته چې راسئ وینډوز ایکسپلورر ته د هر فولډر چې خلاصوئ بیا د هغه لپاره دلته جلا جلا پروسس خلاصېږي دا وګورئ دغه اوس وګورئ دا فولډر نه چې خلاص کړي جلا پروسس دی ریسټور پریویس فولډرز وینډو اټ لاګین وایي کله چې د کمپیوټر چلندوم هغه فولډرونو شیان چې ما خلاص کړي هغه بېرته درته راولم کله چې دا برخه فعاله پرېږدئ که وینډوز چارج هم خلاص شي د کمپیوټر همداسې ټول بند شي له کمپیوټر هم خراب شي چې شي بند شي بیا کله چې چالان کړي فولډرونو شیان بېرته خلاصېږي درته اتومات کوم کویسه ګل سوی د کمپیوټر او خپله چې ګول کړي هغسې نه چې خپل کمپیوټر خپل بند شي د دغه وخت کې او یو مشکل پیدا شي چې چالان کړي فولډرونو شیان بېرته ساتي هغه چې دغه برخه فعاله شو ډرایو لیټرز دا د لپاره ده چې ډرایو چې ای بي سی لري که نه سی ډي هغه ځینې پټوئ دا وکړئ چې مثلا هایډ کړي و چې کله ډرایو ته راسئ هغه حرفونه به یې نه وي اوس وګوره دلته والیم هم دغه شیان لیکل که بېرته به راسو ویو دلته که نومانې غواړئ هماغه ځای بېرته اوکې کوئ show drive letters show encrypted and compressed files in the هغه فایلونه چې انکریپټ دي کمپریس باندې پوهېږئ کمپریس دې ته وایي چې د یو فایل اندازه کمه کړي کیفیت خراب نه کړي په وینډوز کې بعضې فایلونه کمپریس کېږي دلته کلیک باندې وکړئ پراپرټیز له دې ځای کمپریس کېږي اډوانس دلته لیکلي کمپریس کله چې دا اوکې کوئ د ده سایز کمېږي خو کیفیت یې نه کړي هر فایل چې همداسې که ویډیو کوئ استاده ویډیو هم کېږي خو ډېر تغییر پکې نه راځي بس لږ یې کموي دلته دا نور فایلونه هم کوي دلته بل انکریپټ ده انکریپټ دې ته وایي چې فایل داسې حالت ته واړئ کله کله تاسو یو ورډ فایل خلاص کړئ په هغه کې داسې شیان راځي چې تاسو بیخي نه پوهېږئ ورباندې هغه ته انکریپټ وایي که تاسو خپله غواړئ یو فایل انکریپټ کړئ دلته راسئ راډ کلیک وکړئ دلته اډوانس ته راشئ دلته لیکلي انکریپټ کله چې دا اوکې کوئ اپلای دغه فایل هم اوس که بل کمپیوټر کې نه خلاصېږي په همدې کمپیوټر کې خلاصېږي که بل کمپیوټر کې خلاص کړي هغه ته داسې مثال ګډوډ راځي ای راځي بیا زیډ راځي داسې ګډوډ شي اوس دا ما کمپیوټر کې خلاصېږي صحیح ده که زه دا بل کمپیوټر ته کاپي کړم بیا وروسته مې کاپي کړم هغه چې خلاص کړي هغه ته بیخي بل رقم معلومېږي صحیح ویروس خو او خلاصولی شي خو به داسې شیانو کې چې هغه یاد کولی شي بیا هغې کې ترسیم نشي کولی هېڅ شی هم نشي کولی تغییر خو راوستی شي خو هغه داسې شیان چې پوهېږي نرمالي فانا خالی راځي زیډ کوم شیان راځي بیا که بل یو ځای کې د هغه رنګ هم مثال بدلېږي رنګ یې داسې شین غوندې راغلي دا به خپله کېږي همغه کېږي بل شو پاپ اپ د ډسکرپشن فور وینډوز کله چې صفحې مخ ته شیان دي هغو ته چې ماوس راولئ د هغه معلومات درکوي وګورئ دلته تاریخ د طریقه لیکنه ده مثلا دا څه شی دي که د هغه معلومات یې نه غواړئ بیا دا برخه کار کوي ویو او هماغه ډېر خبرې په ویو کې دي دغه برخه چې غیر فعاله کوي د وینډوز مخ ته چې ماوس هر ځای راوړئ معلومات پرې نه بل شو پریویو هینډلر ان د پریویو پین پریویو پین یې دغه برخې ته ویل که نه پریویو پین دلته وایي تاسو ویډیو وګورئ که نه وګورئ زه دلته راسم ویډیو وګورم
اوس یو ویډیو ده کنه دا اوس دلته پلی کیږي وګورئ که دا دغسې نه غواړئ بیا راسئ دلته ویو ته دلته ویو دا پریویو هینډلر باندې بند کړئ دا اوس چې اوکې کوئ دا د پلی کېدا وخت نیوله کېږي اتومات اوس پلی کېږي شو پریویو هینډلر شو سټیټس بار کوم برخه ته وایي دلته لیکلي که نه شي دا معلومات لیکي که دا برخه غواړئ چې لرې سي دغه برخه اپلای دا برخه خپله ورکړي بل شو سینک پرووایډر نوټیفیکیشن سینک دې ته وایي چې کله تاسو موبایل کمپیوټر سره وصل کړئ دغه شیان اتومات کمپیوټر ته کاپي سي که نه سي کاپي که اتومات کاپي کېږي بیا تاسو څخه پوښتنه نه کوي که غواړئ چې له تاسو څخه پوښتنه وکړي بیا دا فعالیت بیا هر وخت چې یو بل سره معلومات کاپي کېږي بیا له تاسو څخه پوښتنه کوي بل چک باکس چې څه ویلو د فلاش هم وسیله که نه هغه د تلیفون د تلیفون همداسې ده د فلاش چې ده بیا نه کېږي د فلاش اوپنر ته وایي هغه خلاصېدو معلومات لري چې خلاص شي خو د دې سینک هغه نه لري چک باکس څه چې ویلو دلته چې مو ویلو چک باکس ټک مارک که هغه غواړئ له دې جیم کېږي ده بل دلته لیکلي یوز شیرینګ ویزارډ دا چې فعاله کوي یو فولډر چې شیر کوئ شیر کېږي بیا دا به راشو دلته کله اوس دا فولډر څه غواړي چې شیر کړي دلته به لیکلي ګیو اکسس که نه دا دوه برخې راځي که هغه برخه غیر فعاله کړي بیا نورې برخې کې راځي ویو که وایي کله چې زه یو څه شی ټایپ کړم اول به دا یې وکړي کړو دا زه دلته مثلا سرچ کوم صحیح ده لیکم چې سرچ باندې خو پوهېږي که نه دلته څه شی سرچ کېږي په وینډوز 10 کې ډېر مشخصات نور هم سرچ کېږي اکثره دلته وګورئ په همدې فولډر کې سرچ وکړئ کرنټ فولډر په ټول فولډر وکړئ په دې پي سي کې په کوم تاریخ کې معلومات پیدا کړي دلته معلومات هم کوم رقم دي سایز یې څومره ده دغه ټول شیان دلته کېږي که غواړئ چې کینسل یې کړئ کینسل کېږي که زه دلته شی ولیکم خو هېڅ شی نه کېږي که نه دا خپله باید چې دلته راسئ بیا سرچ وکړئ که غواړئ چې اتومات سي اتومات کېږي دلته راسئ ویو دلته به راسو دغه اټومیټک چې اوکې کوي اپلای اوکې اوس چې هر ځای سرچ وکړئ هغه خپله هلته ځي دلته لیکم پای که هغه خپله هلته ځي دا به یې بند کړم دا ټول فولډرونه به له سره خلاص کړو دا به اوکې کړم دا څومره ځای خلاص اوس چې هر ځای سرچ ولیکئ هغه خپله هلته ځي زه چې لیکم پای هغه هلته راځي اتومات همدې که اتومات غیر فعاله کوئ بیا دلته راسئ که غواړئ چې خپله یې سلیکټ کړئ دغه بیا به اوس خپله دلته انتخابوئ بیا به سرچ کړئ دغه نویګیشن پین نو دلته مو ویلو که نه ښه بس هم ده بس